السلام علیکم ملګرو، په خیر علي خان آفیشل یوټیوب چینل ته ملګرو. په دغه ویډیو کې موږ زده کوو چې څنګه کولی شو موږ ځان ته یو ټلیګرام اکاونټ جوړ کړو په بریالیتوب سره، په کم کې چې نه د کوډ مسله راځي او نه پکې نورې مسلې راځي. نو راځئ ملګرو د ویډیو طرف ته، ټوله طریقه به موږ هم په دغه ویډیو کې زده کوو. د ټولو نه اول ملګرو که تاسو کې چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ د ټلیګرام چینل در سره هم جوین کړئ. زموږ د ټلیګرام چینل لینک به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي. د ټلیګرام اکاونټ جوړولو لپاره ملګرو تاسو به اول د پلی سټور نه ټلیګرام ډاونلوډ کړئ او بیا به ورسره یو وی پی ان فری وی پی ان به ورسره ډاونلوډ کړئ. بیا به ورسره وی پی ان کنیکټ کړئ او لاړ به شئ ټلیګرام ته. کله چې تاسو ټلیګرام ته لاړ شئ دلته به راشئ سټارټ میسیجینګ، په دې باندې به کلیک واخلئ. دلته به یو اولني ځای کې به ملګرو تاسو خپل ملک انتخاب کړئ. دلته کې زه پاکستان سرچ کوم. پاکستان په لاندې خانه کې ملګرو فون نمبر به ورکوئ. دلته کې خپل د موبایل یو نمبر به ورته وکړئ. زه دلته کې یو نمبر ورکوم او په دې غشي ورته کلیک اخلم. کله مې چې کلیک واخیستو ملګرو دلته کې تاسو ته وایي چې خپل یو ایمیل ورکوئ. دلته تاسو خپل یو جیمیل انټر کړئ. ما ورته جیمیل انټر کړو. بس دلته دوی ته وایي چې ستاسو دی کوم جیمیل چې تاسو انټر کړی دې ته یو کوډ تللی، نو موږ ځو د هغې نه کوډ راخلو او واپس یې دلته کې ورکوو. دلته کې ملګرو دوی اوس وایي چې ستاسو نمبر ته یو کوډ تللی، هغه ورکوئ. نو دلته کې موږ ته کوډ راغی، دلته کې موږ ورکوو. بس د کوډ ورکولو نه وروسته ملګرو دلته کې تاسو ته وایي چې خپل فرست نیم ورکوئ او لاست نیم. نو دلته کې به تاسو خپل یو نوم ورکوئ. په دې غشي او بیا دلته کې کلیک واخلئ. دلته کې ملګرو ستاسو اکاونټ په بریالیتوب سره دلته کې جوړ شو. نه پکې څه ایرر راغی، نه پکې څه د کوډ څه ستونزه راغله، ښه په قلاره دلته کې جوړ شو. دلته کې پکې اوس زه خپل چینل سبسکرایب کوم. که تاسو غواړئ نو زموږ چینل دلته کې سبسکرایب کولی شئ. په سرچ کې به ورته راوړي، په تاسو ته چې په سکرین باندې کوم لیکل ښکاري دا به ورته په سرچ کې ولیکئ او دلته کې به تاسو ته راوړي خان آفیشل. دا به تاسو دلته کې کوئ. دلته کې زموږ چینل به ورسره دلته کې په جاین بټن باندې به کلیک واخلئ. دا به تاسو سره جاین شي. زموږ ټول اپډیټ به تاسو ته په دغه ټلیګرام چینل کې میلاویږي. الله په امان.